دا ریکارډینګ کوم لایو ټولو دې کې سبار سره راځي که نه دا ورونه دي او دغه مور ده او دا جینۍ ده مراحلو ته راویله طلاق غواړې غواړې خوشحالي غواړې څه جنګ جګړه څه زبردستي خو باندې څه نشته که نه چا زور کور خو باندې څه نشته که نه یو خبره وګوره د خپله خوشحالي غواړې زه خو دې خلکو ته اریان یم دا څه روان دي او دا څه شروع دي لکه اوس دا کومه ماشومه ده او که غټه ده دې له چې کوم طلاق ورکړم د دې د ویډیو تاخیر کار ضرورت څه راغلی دی ټوله فیملی ناسته ده او زه به تاسو ته ویم چې داسې فیملی ده چې داسې د ویډیوګانو والا فیملی نه ده داسې ساده فیملی ده داسې ناست دي نو دا کم خاوند چې دی دا ورسره هم ناست دی او دا کم د دې جینۍ د نور کور کم خلک چې دي دا ورسره هم په خوا کې ناست دي نو دا کم ویډیو والا چې دی هغه ګرځي د جینۍ ته وایي چې ته دې نه په خپله خوښه طلاق غواړې هغه وایي چې او زه په خپله خوښه غواړم بیا چې کم دی سړي ته ورشي چې ته دې له طلاق ورکړې نو هغه چې کم دی اوله هم ورکړي لکه اوس زه وایم چې دا ویډیو به یا چاته لیږله هغه کس به دا وایرل کړي یا به دې کس په خپله وایرل کړي خو دې ته پکې آخر کار ضرورت څه په معاشره چې کم دی ډېر زیات بد اثر غورځوي د دې نه چې کم دی خلک هغه زده کړې کوي او بیا چې کم دی په خپل وخت کې چې کم دی داسې چلونو کوشش کوي نو ډېره زیاته بده خبره زموږ حکومت ته دا خواست دی چې دا کس دی هغه زر تر زره ګرفتار کړي ځکه که تاسو د دې کمنټس یا څه وګورئ که نه نو په هغه کې هم ډېر زیات رد بد دې سړي ته ویلی شوي دي داسې په کار نه وه لکه څه رنګې حرکت چې هغه دې سړي کړی دی نو دغه لنډه شان ویډیو وما غوښته چې زه تاسو سره په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل وه مال چې هغه زه تاسو سره زر شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو الله حافظ